دا ما څه دا بوشکه جوړه کړې وه او امریکایان مې مریخ ته لیږه تر اوسه پورې هلته پراته دي دا له کومه کړله ما د بوشکې یو دقه خو اوس د بوشکو د جنرال صاحب نه زه یو پوښتنه وکړم یو کس غږېږه جنرال صاحب سره د بوشکو حساب کومه جنرال صاحب په دغه افغانستان کې څومره امریکایان مړه دي دا تقریبا 10,000 2000 امریکایان کده 2016 ښه وایه یو د تاسو حساب دی یو د مونږ یو د او څومره پکې افغانان مړه دي د افغانانو هم کله تاسې د سرشمېرنه کړې هغه اشرف غني نه پوښتنه وکړئ او کرزي نه یې وکړئ اشرف غني یو صدام خان هغه ارقام به زه درکړم ته خو مونږ خو هغه څوک نه په دغه لایف کې د سره ناست چې هوایي ډزې کوو صدام خان 1,00,000 افغان سرتیري نږدې څه د پاسه 3 لکه ملکیان اوس هم سرتیري کم وژل شوي ښه چې سرتیري کم وژل شوي څومره طالبان وژل شوي دي همدغسې در واخله 1,00,000 هغوی هم در ونیسه ښه 1,00,000 دی او عام افغانان څومره وژل شوي دي هغه هم یو 3,20,000 نیم میلیون ښه یو دته 500,000 افغانان وژل شوي دي صحیح ده دغه 500,000 افغانان نو څومره کونډې او څومره یتیمان پاتې شوي او وروره آخري خبره کوه آخري خبره خو زه در سره همدغه محاسبې ته ځم ته پرون وایې چې عارف افغان یې پې مړ که یو دقه مبین صاحب ته وایې چې عارف افغان یې پې مړ که ګیلمن یې پې مړ که احمد یې پې مړ که محمود یې پې مړ که د پی ټي ایم دغه 15 کاله نه 10 کاله 50 کاله چې نور هم پر مخ لاړ شي ستا عمر افغانان نشي وژلی تا پې څومره افغانان وژلي دي تاسو ودرېږه لږ صبر وکړه وروره ته سید عارف وزیر د پی ټي ایم کسان چې دا څومره ووژل شول سید ووژل شول که نه چا ووژل پنجاب ووژل نو ما خو 2,000 امریکایان مړه کړه تا څو پنجابیان وژلي دي هغه دې وهي ته ورته هغه دراب درکړي ته وایي مه کوه هغه دې لغتې ته وایي خلاص مې کتر کله به ته وایي که خدای ته وګوره سوک ورکا لغتا ورکا سک مات کا ورمیگ مات کا لاس مات کا ککری مات کا ملا مات کا وینی توی کا